که چیرته د عربو په شانتې سیکس کول یا هم د تورپوستو سوډانیانو په شانتې چې ډېر غټ غټ ذکرې ورسره وي، غینونه ورسره وي، سیکس کول غواړئ نو تاسو هم دغه نسخه استعمال کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې تاسو هم د عربو په شانتې ډېر سیکس وکړئ نو تاسو هم د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. عرب یا هم تورپوستي سوډانیان ډېر سیکس کوي. که څه هم تاسو به داسې فلمونه کتلي وي چې سوډانیان یا هم عربان پکې ډېر قوي اوسېږي او ډېر قوي وي، یعنې عربان په میاشت کې 2 ښځې طلاق کوي او 2 سره نکاح تړي. د دې لامل څه دی؟ هغه لامل دا دی چې هغوی ډېر خوراکونه کوي او ډېرې پیسې هر شي ته یې لاسرسی رسیږي، یعنې هر شی دوی کولی شي او هر شیان خوړلی شي. د دنیا تر ټولو قیمت ترینه شیان چې دوی خوري هېڅوک یې نه خوري، یعنې په دنیا کې تر ټولو زیاته خرچه چې کوي په ځان چې څوک ډېره زیات خرچه کوي هغه عربان دي. د دې تر څنګ دوهم بیا سوډانیان هم دي، خو هغه بیا د ګولۍ، سپریګانو او د نورو داسې شیانو څخه استفاده کوي. که تاسو هم غواړئ چې د هغو په شان د سیکس وکړئ نو تاسو کولی شئ د جانغوزو او کاجو څخه استفاده وکړئ. د جانغوزو او کاجو څخه داسې استفاده کول که چېرته مخکې هم کاجو یا هم جانغوزي دواړه ډېر قیمته خو اوس وخت کې ډېر ارزانه شوي دي. تاسو کولی شئ د 10 ګرامه جانغوزو سره او د 10 ګرامه کاجو سره خپل ذکر دومره قوي کړئ چې د کنټرول څخه بهر وي. یعنې عربان خو ډېره خرچه کوي، خو باید تاسو دغه طریقه استعمال کړئ چې د عربانو څخه هم یو قدم مخکې شئ. تاسو به 10 ګرامه کاجو او 10 ګرامه جانغوزي واخلئ او دواړه به سپین کړئ او دواړه به داسې میده میده کړئ لکه د درو په شان دي. نو دا به وروسته راواخلئ او دې سره به تور بیل یعنې د تور بیرې شات به ګډ کړئ، یعنې اصیل شات به ورسره ګډ کړئ. کله مو چې دا د بیرې شات ورسره ګډ کړئ یعنې عسل ورسره ګډ کړل، اصیل شات یعنې عسل ګبین چې ورته وایي دا به ورسره ګډ کړئ. چې کله مو دا ګډ کړئ نو دې څخه به تاسو وړې دانې جوړې کړئ، یعنې د ګولیو په شان دانې جوړې کړئ. که هر څونه دغه دانې وي یا 5 وي یا 6 وي دا به تاسو واخلئ، په نهار به یې وخورئ، نن سهار به یې وخورئ او ورسره به وروسته به شوده پسې وڅښئ. نو بېګا شپې ته به یې داسې استعمال کړئ، داسې ډزې به وکړئ چې په خپله به هم حیران پاتې شئ چې ټول عمر کې به تاسو داسې سوچ هم نه وي کړی چې نن ما څه خوړلي چې داسې مست او داسې قوي اوسېږم. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دغې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.